ښه قدرمنو اوریدونکو په خاصه بڼه د ادب مینوالو، نن مو په خپرونه کې د هیواد یوه نوموتې شاعره، ډیپلوما کوونکې او په ځانګړې توګه د ادب ماهره محادثه سندره میلمه کړې ده. له سندرې سره به د دوی په ژوند او شاعرۍ خبرې ولرو. سلامونه او مینه د ادب د برخې ډیپلوما کوونکې او د غزلونو سندرې ستړي مشئ. په دې پروګرام کې په ډیره درنه مینه تاسو ته هرکلی وایو. اغلې سندرې تاسو له کوم ځای سره تعلق لرئ او اوس چرته ژوند کوئ او د زده کړو په اړه هم را سره خپل معلومات شریک کړئ. السلام علیکم او ستړي مشئ تاسو ته او د خپرونې ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله داسې روغ او جوړ به یاستئ. کور مو ودان چې قیمتي وخت مو ماته راکړ. زه د هرې مرکې په پیل کې دا خبره کوم چې زه په ولایتونو پورې ځان نه تړم. زه د ټول وطن سندره یم، ماته مې ټول وطن ګران دی او فعلا په کابل کې اوسېږم. بالکل. کوم احساس، شوق او مینې دې ته وهڅولی چې تاسو باید شعر ولیکئ او څرنګه مو خپل استعداد ته پام شو چې کولی شئ شعر ووایاست؟ زما په اند شعر الهي لوریانه ده او کله خو مې دا خبره هم زړه اخلي چې هر انسان شاعر دی، خو هر چا یې د ویلو ژبه نه ده موندلې. او د شعر ویلو په اړه به دا ووایم چې له پیله زما علاقه وه او پوهېدم چې څه ناڅه ګزاره پکې کوم. اغلې سندرې معلومیږي چې تاسو د ادبي او فرهنګي اثارو سره زیاته مینه لرئ. ولې تاسو دا تصمیم ونیوه چې د خپلې ټولنې شاعره شئ؟ ډېره جالبه پوښتنه مو وکړه. خو لکه څنګه چې مې مخکې وویل شعر الهي لوریانه ده، نو دا ټاکنه هم الهي ده او ځان ته د شاعر ویل راته زیاتی ښکاري. لیکن له خدای مې د دې عظیم هنر د څه ناڅه راکړي زه ښه ډېره زیاته منندویه یم او هیله لرم چې تر خپله وسه یې حق ادا کړلی سم. هو بالکل. هر شاعر په شعر ویلو کې یا ځان ته خپل ادبي سبک لري او یا له نورو شاعرانو د ادبي سبک او مکتب نه پیروي کوي. تاسو د یوې شاعرې په توګه ځان ته خپل ادبي سبک لري او که له کوم بل ادبي سبک او مکتب نه پیروي کوئ؟ له ادبي او تخنیکي اړخه سبک او مکتب دوه لوی جلا او پیچلي بحثونه دي او معلومول یې هم د یادې برخې د مسلکي خلکو کار دی. نو ښه په دا وي چې د یادې برخې مسلکي او متخصص کسان پرې وغږېږي. شعر یعنی څه او شاعر یعنی څوک؟ ډېره ستونزمنه پوښتنه مو وکړه، نه پوهېږم څه ووایم او له کومه ځایه پیل کړم. شعر په واورین ماښام د سړک په زیړو څراغونو کې تر قدمونو د لاندې کېدونکي واورې غږ، شعر په بام د ستورو سکون ته د حیرت سترګې، شعر د شپې د چوپتیا غږ، شعر زما د ماشومتوب د خطخطیو او ګډو وډو کرښو کتابچه، شعر د نه هېرېدونکي کس په قبر د ګلانو ګېډۍ، شعر د ابۍ د غېږې وږم، شعر زموږ د ملا امام د سهار اذان، شعر په ودونو کې زموږ د کونډې ګاونډۍ سوي ټیکۍ او ډېر نور داسې څه که ووایم تر سبا به هم خلاص نسي. خو په دې مشهور تعریف به یې رالنډ کړم چې شعر دریاب په کوزه کې ځایول دي او شاعر د دې او تر دې هم د ډېرو نورو ځانګړو فکرونو، خیالات او عواطف او لفظونو هنرمند دی. بالکل. کومې ټپې چې تاسې ډیپلوما کوئ یا هم بیتونه او غزلونه طبعا ایډیټ به یې سخت وي، دا تاسو په خپله کوئ که یو څوک شته چې د ایډیټینګ په برخه کې تاسو سره مرسته کوي؟ بالکل. یو کار چې انسان پیل کوي له دوستانو مشوره اخلي، د هغوی د مشورو په پای کې یو کار پیل کیږي. نو زما هم دوستان سته دي، د دوی په مشوره راغلی یم او د ایډیټ په برخه کې مې دوستان را سره مرسته کوي
او هیڅکله یوازې نه یم پرېښې. د دوی د کورونه ودان وي، دوی د خدای نه کموي. زه ترې ډېره زیاته مننه کوم. ډیره مننه. اغلې سندرې خوښه دې نه ده چې دغه وخت یو څو ټپې در ځینې واورو، ځکه د ادب مینوال یا د ادب د برخې تږي ډیر زیات دي. راځئ چې له تاسو نه یو څو ټپې واورو دغه برخه کې. که زړه مې یو ځل درنه تور سه، که مخکې غلس یې مخ به نه در اړومه. د سهار لمر په غرو راجګ سه، ژونده اوږو ته مې راخیزه چې دې وړمه. سالو مې پاس په پړي زوړ سه، د رنځورۍ علاج مې نه وسه ماینه. یار خو مې ته یې بل به نه کړم، که بل مې یار کړ په ایمان دې خواره سمه. ډیر ښایسته، ډیر په زړه پورې خوند یې وکړ اغلې سندرې. د دې ترڅنګ اغلې سندرې ستاسو به هم فکر وي کله چې کومه ډیکلوما پر فیسبوک او یوټیوب خپروئ، ځینو مینوالو در څخه غوښتي وي چې کله کله په خوستواله لهجه هم ټپې ووایئ. نو تر اوسه مو کومه هڅه نه ده ورباندې کړې؟ او که ستاسو لپاره د خوست لهجه یو څه سخته ده؟ زما د ګل وطن هره لهجه ځانګړی خوند او رنګ لري، او همداراز د خوست لهجه هم ډېره خوږه او آهنګینه ده. د خوست خلک ماته ډېر زیات ګران دي. زه ډېر احترام لرم، ډېر با ادب او با فرهنګه خلک دي، او زما ډېر زیات مینوال د خوست دي. نه، ماته ډېره زیاته سخته ده. زه لکه هغوی چې خبرې کوي زه پوهېږم، خو خپله یې نه شم ویلی. خو کوشش کوم چې آینده کې د دوی دپاره د دوی په لهجه باندې ثبتونه ولرم. یوازې یوه ټپه به ووایم چې دولې کسې چې شی کسې، که مو خو کسې زه پناه وي لوړی یم. واه، ډېره مننه. شعر الهي لورینه ده که ریاضت هم غواړي؟ لکه څنګه چې مې مخکې یادونه کړې، زما په باور شعر الهي لورینه ده، لیکن د شعر په دې رنګینه دنیاګۍ کې بیا هسکو او زرغونو ته رسېدل بیخي ډېر زیات ریاضت او خواري غواړي. بله، موږ وینو چې ستاسو پر فعالیتونو باندې ځوانان تبصرې کوي، ستاسو د لا هڅونې په پار پر فیسبوک تاسې تشویقوي. دا ډول چارې تاسو خپلو کارونو ته لا څومره هڅولی شي؟ زه له خپلو مینوالو څخه ډېره منندوی یم. کورونه یې ودان، د دوی ډاډ او هڅونه ماته د لا ډېرې خوارۍ حوصله او هیله رابخي، او د ژوند د ډېرو سرګردانیو باوجود مې هم ستړیا ته نه پرېږدي. خدای دې دوی ته خیر ورکړي. او ستاسې یو پیغام د یو شاعرې او لیکوالې په توګه زموږ ځوانانو، شاعرانو او لیکوالانو ته چې په هیواد کې دننه او بهر اوسیږي څه دی؟ زه خاص پیغام نه لرم، یوازې دعا ورته کوم چې خدای مو ښاد، سوکاله او مینهګر لره، او ژوند مو له هیلو سره سم روان واوسه. کور مو ودان، ډېره مننه چې قیمتي وخت مو رانیم کړ. مننه چې وام اوریدم.